Granul dostanu, assalamualaikum, ز قطعیم در 2022 کال در بیجینگ در اولمپیک جمنیو لوبو پایل تا یوازی سلورازی پاتیدی. بیجینگ با در نردای لوملای هارویچ در اولمپیک در دوبنیو او جمنیو لوبو کرباتوب کبی. در 2022 کال در بیجینگ در اولمپیک جمنیو لوبی با نردای والو کاتون کوتا کم زالنده تکیوراری رازی پداک ویدیو که پزل پوری معلومات اوگوری. آیا تاسو پر اکسونو د داگو استودیو مونو نمونه رو استلاشی؟ سمادا نمونه د اوبو مکاب سپورتی ودانی د چین میری استودیوم او اوکسون سپورتی مرکز دی. دگ استودیو مونه د 2008 کال د بیجینگ د اولمپیک د دوبنیو لوبو پر محل د اومودا لوبغاړو په توګه کارول شوی دی. د لوبغاړو متمرکز مقام دوام لرونکی پرمختګ او سپما دا د 2022 کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو د کرباتوب اصول دي. همدغو اصولو ته په کتو دغه استادیومونه د دوبنیو لوبو لپاره جوړ شوي وو او ډېر تغییرات پکې راوستل شوي دي. څنګه دغه استادیومونه مو خوښ شول؟ زه هم دغو عصري استادیومونو ته ډېره حیرانه یم. 15 کاله کېږي چې بیجینګ د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو پر تیاریانو بوخته دی. پیاوړې ټکنالوژي د سپورتي میدانونو او استادیومونو د طرحې او جوړونې او د لوبغاړو د تمرینونو او سیاریو په برخو کې ستر رول لوبولی دی. مهرباني وکړئ چې ویې ګورئ. د کنګلونو دغه ټکنالوژي په نړۍ کې تر ټولو پرمختللې چاپیریال ساتونکې او د انرژۍ سپموونکې ده او په لومړي ځل د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې کارول کیږي. د بیجینګ د اولمپیک د ژمنیو لوبو تشکیلاتي کمیټه د چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه کوي او دا ډېره مهمه چاره بولي. د زیاتو استادیومونو د ځایونو د انتخاب او د سپورتي میدانونو د ډیزاین او جوړونې په بهیر کې پر چاپیریال د اغېزو د کمولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د طرحې لایحې یې څو ځله تعدیل کړي دي. دغه راز د بیجینګ د اولمپیک ژمنیو لوبو په ټولو استادیومونو کې به پاکه انرژي وکارول شي. یعنی ټوله برېښنا باید د باد او لمر په وسیله تولید شي. نو له دې امله به دغې لوبې د اولمپیک په تاریخ کې لومړی داسې لوبې وګرځي چې په پوره توګه پکې پاکه انرژي کارول کیږي. براسره پر دې د پاملرنې وړ ځای دا دی چې د دغو لوبو پر مهال به د چین مهم دودیز اختر یعنې پسرارنی جشن هم ته ورسیږي او ډېر زیات ښایسته فعالیتونه به ترسره شي. څنګه؟ آیا تاسو له دغو ژمنیو لوبو سره لیوالتیا او علاقه لرئ؟ بیجینګ نړیوالو ته د اولمپیک ژمنیو لوبو بلنه ورکوي.